مننه ورور ډېر خوند یې وکړ سردار ډېر خوش شعر وویل ټاکور صاحب زړه دی زړه خو ډېر عجیبه شی دی په سیوره ښه دی غرمې نه دی لیدلی نو یې شرور یې چې که چیرې نمر لیدلی وای میز سترګې لیدلی وای دا زړه بیا په میز سترګ میینېده ځکه چې دا ډېر اکښلېدو خو ټاکور صاحب په تیارې ښیي ورته مې چې تورې براګې براګې عجیبه سترګې رووړوه تورې براګې براګې عجیبه سترګې رووړوه خیر دی زړه مې یوسه یو ور بیا سترګې رووړوه تورې براګې براګې عجیبه سترګې رووړوه خیر دی زړه مې یوسه یو ور بیا سترګې رووړوه او خیر دی که مړه مړه ته کاتای نشي خیر دی که مړه مړه ته کاتای نشي مو باشر جګر ته په غوسه سترګې رووړوه هسې لکه د نن سبا حالات ورڼي ټاکور صاحب چې یوه مسله وشي نو بیا سپیر والي ورتل مې چې د پلیسې یې هر سړي ته پاته ولګېده د پلیسې یې هر سړي ته پاته ولګېده یې شور خو څکې لیواني ته پاته ولګېده د پلیسې یې هر سړي ته پاته ولګېده یې شور خو څکې لیواني ته پاته ولګېده او یو نیم ګل خان څکې چې نه پوهېږي یو نیم ګل خان څکې چې نه پوهېږي کنې د نن زمانې سپي ته پاته ولګېده ورته مې چې یو نیم ګل خان څکې چې نه پوهېږي کنې د نن زمانې سپي ته پاته ولګېده او بیا مې ورته ویل چې قاتل یې خپل خنجر د خپل دی قاتل یې خپل خنجر د خپل دی کوه چې څه کوې اختیار د خپل دی و هغه ماسټر مالکو څه وویایي خو سرکار دی سرکار د خپل دی هغه ماسټر مالکو څه وویایي خو سرکار دی سرکار د خپل دی او د ځکه خپل ګرون ته لوس اچوو زه چوکیدور یا افسر د خپل دی امید صاحب د ځکه خپل ګرون ته لوس اچوو زه چوکیدور یا افسر د خپل دی او زه د خپل ځون په ګناه نه پوهېږو توڼه د خپله اف آی آر د خپل دی زه د خپل ځون په ګناه نه پوهېږو توڼه د خپله اف آی آر د خپل دی او په بدامني کښې وخت نه تېرېږي په بدامني کښې وخت نه تېرېږي کنې په تومه څه کردار د خپل دی کوه چې څه کوې اختیار د خپل دی او بیا مې ورته ویل چې څه وکړه دوران د وخت تېرې نه دی څه وکړه دوران د وخت تېرې نه دی دا کلی وطن د وخت تېرې نه دی او یو ملو د مینې کیسه نه کوي یو ملو د خدای د پوره نه ویایي هر یو ټیپک ځان د وخت تېرې نه دی یو ملو د خدای د پوره نه ویایي هر یو ټیپک ځان د وخت تېرې نه دی او دا غر د بارود لامبې سوی دی دا غر د بارود لامبې سوی دی ټول یاقوت مرجان د وخت تېرې نه دی او څوک چې د خپل کلي جاسوسي کوي څوک چې د خپل کلي جاسوسي کوي هغه دی ګل خان د وخت تېرې نه دی څوک چې د خپل کلي جاسوسي کوي هغه دی ګل خان د وخت تېرې نه دی او ډېر مې د خپل سار مغزه په وخوړل ډېر مې د خپل سار مغزه په وخوړل ړنګ وزیرستان د وخت تېرې نه دی او زه به شیر جګر چې متاثر شولو چې کله کاډل وړي زه به شیر جګر چې متاثر شولو هر چا ویل پټان د وخت تېرې نه دی څه وکړه دوران د وخت تېرې نه دی او څو زنځیري ټاپک نه ورته مې چې مو ته په دا کیسه افسوس دی چې د برګېډ سره یې لوستی او خپل اشنارو ته جاسوس دی بیا پکې لاک شه ورته نوستی په جاسوسي باندې خاجیره ورکوي نه مو ته په دا کیسه افسوس دی چې د برګېډ سره یې لوستی او خپل اشنارو ته جاسوس دی بیا پکې لاک شه ورته نوستی په جاسوسي باندې خاجیره ورکوي نه او ورته مې چې دا را خوږې خبرې نه دي او دا را پاستې خبرې نه دي او خلکه واړې خبرې نه دي پښتو د خولې خبرې نه دي څوک چې پښتو کو پښتې مو ته ګرځوي نه څوک چې پښتو کو پښتې مو ته ګرځوي نه ډېره مننه ورور